السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو هیله لرم چې روغ دې خوښ او خوشحاله به یاستئ او د صحت جامې هم پر تن وي. ملګرو له هر څه نه مخکې که تاسو چیرې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل یا زنګ تڼۍ هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو پورې زموږ هره ویډیو ستاسو پورې په وخت ورسیږي. راځئ چې ویډیو پیل کړو. ملګرو بیا هم ښه راغلاست. ملګرو ویډیو ډېر نه اوږدوو نو مختصره لنډه ویډیو جوړه کړو. ملګرو تاسو به زیاتره ملګري لیدلي وي چې هغه سیم استعمالوي خو ده ته معلومات نه وي چې آیا دا زما سیم زما په نوم ده او که د بل چا په نوم ده. نو ستاسو لپاره مې ډېر کوښښ وکړ چې داسې ویډیو ستاسو جوړه کړم چې په هغې کې تاسو معلومه کړئ چې څنګه کولی شو چې خپل سیم وګورو، خپل سیم چک کړو چې آیا دا زما سیم زما په نوم ده او که د بل چا په نوم ده. ملګرو ستاسو څخه غوښتنه کوو که چیرې تاسو زموږ چینل کې نوي یاست نو چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل یا ګنټۍ نښان باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې اپډیټ ویډیو ستاسو پورې په وخت ورسیږي. راځئ چې ویډیو پیل کړو. ملګرو تاسو به ډایل پیډ ته راسئ، د موبایل ډایل پیډ ته. دلته چې کله تاسو رالاسئ دلته تاسو ولیکئ ستوری 888. نو دلته که تاسو سره اول سیم په اول سیم باندې وکلیکئ او که دویم سیم په دویم سیم کې. دا صرف د اریبا لپاره ده، پوه شئ، د ایم ټي این لپاره ده. نو زه زما سره په دویم سیم کې ده نو زه په دویم سیم باندې کلیک کوم. اوس به ورته پاتې لږ انتظار ورته وکړو. دغه د ملګرو دلته تاسو ته درې اپشن درکوي نو تاسو په دا درېیم اپشن باندې کلیک وکړئ. صحیح ده. دا درېیم اپشن باندې کله تاسو کلیک وکړ دغه ده ملګرو، دغه درېیم باندې کلیک وکړئ، دغه یا درېیم باندې کلیک وکړئ. نو زه دا درېیم باندې کلیک کوم. دلته تاسو 3 ورته ولیکئ او سینډ به ووایاستئ. کله چې سینډ ووایئ دلته تاسو ته اوس میسج راسي. لږ منتظر ورته پاتې کېږو چې میسج راسي آیا زما سیم په خپل نامه ده که د بل چا په نوم ده. ملګرو ورته ګورو. زه ویډیو تر پورې سکیپ کوم تر څو پورې میسج راسي. ملګرو دغه ده چې ماته میسج راغی، دا وینئ، تاسو وینئ دغه ده. دا اوکې کوم. دغه ده ملګرو، دا وینئ زما سیم بس دغه ده. ماته ویل چې تاسو خپل سیم په خپل نامه ده. دغه ده ملګرو، ماته یې راواړو د سکرې لمبر هر څه یې راواړولو. دا وینئ زما سیم زما په نوم ده. پوه شئ. نو تاسو هم چک کړئ چې آیا تاسو سیم ستاسو په خپل نامه ده او که د بل چا په نامه ده. السلام علیکم ورحمت الله